اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو. د ایم ایس ایکسل 2010 د 12 کلاس سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم په دې امید چې تاسو به روغ جوړ ژوند به انجوای کوئ. ګرانو قدرمنو کتونکو، ایم ایس ایکسل کې دی تر دې وخته پورې مونږ څه کړی نور به مخ په وړاندې ځو، نور زده کړه به پکې کوو. نو ګرانو قدرمنو کتونکو، ایم ایس ایکسل کې دی راځئ نور به مخ په وړاندې بوځو. ګرانو قدرمنو کتونکو، ایم ایس ایکسل کې دی په هغې کې مونږ هوم مینیو، انزرټ مینیو، پیج لی آوټ مینیو، فارموله مینیو تر سره کړي. نن به مونږ ډیټا مینیو چې دی په هغې به شروع کوو. نو ګرانو قدرمنو کتونکو، راځئ چې ډیټا مینیو څه ده. ډیټا مینیو چې دی ګرانو قدرمنو کتونکو، ډیټا مینیو زما سره هغه مینیو ده چې په دې کې به ټوټل چې مونږ په دې شیټ کې کومه ډیټا اخیستي د هغې ټوټل سیټینګ څه چل کېږي، د کوم ځای نه کېږي، د ډیټا مینیو نه کېږي. په ډیټا مینیو کې چې فرسټ آپشن زما سره راځي هغه راځي پرام ایکسپرس. که تاسو څه ډیټا راغستل غواړئ د مایکروسافټ اکسس نه، نو هغه تاسو د پرام اکسس نه دې ځای نه تاسو کلیک کولی شئ، راغستی شئ. پرام ویب او پرس که تاسو د نیټ سره کنیکټ یې، د نیټ نه څه ډیټا راغستل غواړئ، نو هغه تاسو د دې ځای نه راغستی شئ. پرام ټیکس تاسو د دې ټیکس د ایکسټرنلی ټیکس تاسو امپورټ کول غواړئ، نو هغه تاسو د دې ځای نه امپورټ کولی شئ. پرام ادر سورسز تاسو د دې ځای نه څه چل کولی شئ، د دې سورسز نه ګرانو قدرمنو کتونکو زما سره تاسو ډیټا امپورټ کولی شئ دې شیټ ته. دلته مختلف قسمه سورسز ماله راکړي، د دې سورسز نه تاسو څه چل کولی شئ، ډیټا زما سره امپورټ کولی شئ دې شیټ ته. دا چې نارمل آپشن دي ګرانو قدرمنو کتونکو، په دې کې زموږ سره راځي 60 آپشن راځي. 60 آپشن کې فرض که زه یم 60 آپشن دی ماته زه چې دا ماته ترتیب کې سی چلو که ما دا نیمز چې ماله کوم راکړي دی ماته په ترتیب کې یا A to Z کا یا Z to A کا. فرض که زه A to Z وهمه نو ما سره سی چلو شو هغه A to Z یې ماته کړو. بلال فواد دغه شانتې دا نیمز یې ماته ټوټل سی چل کړو الفابیټیکلي په ترتیب کې کړو. فرض که زه یم چې Z to A د Z نه A ته، نو ما سره دغه شانتې کېږي. د دې 60 آپشن چې دی ګرانو قدرمنو کتونکو هغه زما سره د دې ځای نه کېږي. تاسو سی چل کولی شئ ډیټا د دې ځای نه ترتیب ورکولی شئ. بل پکې آپشن زما سره راځي فلټر آپشن راځي. نو فلټر آپشن چې دی ګرانو قدرمنو کتونکو، فرض که زه ډیټا له فلټر آپشن چې دی دا ډېر یوزفل آپشن دی ګرانو قدرمنو کتونکو. زموږ سره په ایم ایس ایکسل کې چې دی زما سره د فلټر آپشن نه به فرسټ اف آل تاسو څه چل کوئ، ډیټا به ټوټل کومه ډیټا چې تاسو سره ده هغه تاسو له سلیکټ کول ضروري ده. اینه به سمپلی تاسو په دې فلټر باندې کلیک کړئ. دلته زما سره څه چل شو، فلټر زما سره ایډ شو. د دې فلټر نه چې تاسو ټوټل ډیټا سیټینګ ډیټا دغه تاسو د دې ځای کې کولی شئ. نمبر فایل دی زما سره، فرض که تاسو په دې کم دا نمبر فایل چې ما لا کړي په دې کې تاسو فرض کوئ چې یو هندسي سره د یو ډیجټ سره ایکول پکې ماته وښایي، نو تاسو د دې ځای نه هغه زما سره کولی شئ. فرض که زه یم چې ماته پکې وښایه 2011 سره ریلیټډ کومه ډیټا چې دغه ماته وښایي، نو هغه ماته دلته وښوه چې نیم و ډسټرک او اماونټ، نو هغه ټوټل ډیټا یې ماته د دې ځای نه وښوه. ګرانو قدرمنو کتونکو، دلته پکې بل یو آپشن چې دی زما سره راځي، دا چې دلته زما سره سمال ایرو چې دی هغه ایډ شوی دی. دلته زما سره چې دی فلټر دی، دا فلټر ایډ شوی دی. تاسو دا د دې ځای نه کلیر کول غواړئ، نو په دې ځای باندې به کلیک کوئ، نو زما سره هغه ایرو ختم شو. دا خو زما سره نمبرز آپشن کې ډز ناټ ایکول. فرض که تاسو وایئ چې د یو ډیجټس یا د وی ان سی زما سره دې کې ایکول نه، نو هغه تاسو د دې ځای نه کولی شئ ګریټر دین. فرض که تاسو یو انسه ورکړئ د دې ځای نه ګریټر دین او ګریټر دین آر ایکول او لیس دین. دا ټوټل آپشن چې دي ما لا کړي ګرانو قدرمنو کتونکو، تاسو په دې باندې پریکټس کولی شئ. بل آپشن چې پکې زما سره ګرانو قدرمنو کتونکو کوم یو راکړی دی زما سره دې ځای نه زه فرض که ګورم، نو دلته زما سره چې کله ما په ډیجټس باندې یعنې که په انسو باندې ما کلیک کړو، نو هغه هلته ما نمبر فلټر راکړو. دلته ما څه چل کړلی، ټیکس فلټر راکړی. نو تاسو د دې ځای نیم ورکولی شئ. فرض که زه یم چې ایکول ټو، فرض که زه پکې ووایم چې زاهد، نو د ده سره چې کومه ریلیټډ ډیټا ده که فرض که دا په دې ډیټا کې موجود وي، نو ما ته به راواخلي. دلته چې دي زاهد 2 نیم دی، آی ډي نمبر چې دي 2013 2017 ډسټرک نیم او اماونټ دغه زما سره چې دي ټوټل زما سره هغه ډیټا ما ته راواغسته.
نو ګرانو قدرمنو کتونکو دغه شان زما سره په فلټر کې چې دي مختلف قسمه زما سره اپشن دی پکې تاسو په دې باندې اپلای کولی شئ یعنی کې تاسو په دې باندې پریکټس کولی شئ او تاسو دا زده کولی شئ. ډېر انتهایی یوزفل اپشن دی زما سره ګرانو قدرمنو کتونکو. نو د نیکسټ ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. د الله په امان، الله نگهبان. ویډیو شیر کول، لایک کول او یوټیوب چینل سبسکرایب کول چلی مه هیروئ. ګرانو قدرمنو کتونکو د الله په امان.